د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي ماغز اسلمي رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کېناست سر یې ټیټ نیولې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ماغز ولې څه مسله ده د الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو زمانه زنا وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړه دی پسې بل طرف ته تاو شوی د الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوی د بدکاری رانه شوی دی نبی رسول الله ورته بیا څه ونه بیا یې بل طرف ته مخ واړه د الله پاک پیغمبر زه درته وایم چې مانه بدکاری شوی د زنا رانه شوی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ماغز زنا به دې نه کړي اسې به دې چرته نور څه چل کړی خپلول ملول به دې کړي لاس په دې ورللی زنا به دې نه کړي دې ته هم زنا ویلی کېږي که نه دا هم اسباب د زنا دي پردۍ زنانه ته لاس ورړل دا هم زنا ده د لاس که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ماغزه زنا به درنه ګورې نه شوي اسې چرته څه چل به دې کړی لاس ماس په دې ورړولی یا به دې خپلول کړي زنا به درنه نه شوي وی د الله پاک پیغمبر داسې کار مې کړی لکه څنګه چې سړی د خپلې حلالې بیبي سره کوي داسې رانه شوي دي داسې کار رانه شوی دی الله څلور پیري په ځان ګواهي وکړه او د زنا په باب کې به سړی په ځان باندې څلور پیري ګواهي کوي چې کله په څلور پیري په ځان ګواهي وکړه زنا پې ثابت شوه څلور پیري په ځان باندې ګواهي وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې هلکه ماغې زه واده دې شته دی که بې واده یې وایي نه الله پاک پیغمبر واده کړی م خپله ښځه هم لرمه حلاله ښځه مې هم د هغې باوجود رانه دا ګناه شوی دی الله نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمیل دا خپل رور بوزه دې سنګسار کوي دې بوزه دې سنګسار کوي ځکه په ځان باندې ګواهي وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نه شوله او بل واده والا دی او واده والا سړی چې بدکاري وکړي دی به سنګسارېږي ته به سنګسارول دی په ګټو ویشتلی کېږي دې بوزه دې سنګسار کوي صحابه کرام وبوستو اس یو سارا ته یې ویستو الله او په ګټو باندې ویشتل شروع کړه د دې صحابي چې په ګټو باندې دی ویشته نو مرګ خو ګران کار دی نو مرګ ته بیا څوک ټینګېدی شي او لا چې په ګټو دی ولي په ګټو دی ولي او په داسې ځای دی ګټ برابر شي او د هغې نه مړ شي زخمي به پروت او ګټې به در باندې راورېږي مرګ ګران کار دی بیا په تیږو باندې په ویشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په ده باندې د یو طرف او د بل طرفه د کاڼو ګزارونه شروع کړو دی ټینګ نه شو په تېښته شو په منډه شو نو چې داسې تښتېده عمر رضی الله تعالی په لاره کې ولاړ دی په خوا تېرېدو نو هغه چې ځمکې ته لاس کو د اوښ د جامې د اډوکې پروت او چې دی اوچت کو دې سر له وله راواچو او چې سر له راواچو د وینو ته دارې کړې په ځای پرېوت هغه وینې په عمر رضی الله تعالی هم ولګېدې چې په عمر رضی الله تعالی لګېدې عمر رضی الله تعالی ته خیرې وکړې الله دې داسې که تا چېرته زنا نه وی کړې نو موږ به دې ولې په وینو ککړولو په دې پلیتو وینو دې موږ ککړ کړو خیرې وکړې بد ارادې ورته وویلې صحابه کرام راغله وایي د الله پاک پیغمبره ماغز موږ مړ کړو سنګسار مو کو په ګټو موږ ویشتو یو صحابي پکې وویل د الله پاک پیغمبره چې موږ ګزارونه شروع کړو نو ټینګ نه شو په تېښته شو وایي د عمر په خوا باندې ته نو ده ورله د اوښ د جامې هډوکې راواچو په هغې باندې مړ کړو او بیا ورته بد ارادې مو وویلې خیرې ورته هم وکړې نبي علیه السلام عمر رضی الله تعالی ته غوسه شو دا رنګ یې سور شو عمره تا ماغز ته بد ارادې وویلې وی او د الله پاک پیغمبر زنا یې کړې ونو بدکاري یې کړې ونو څه ښه سړی خو نه و نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی زما دې په هغې ذات باندې قسم د کم ذات په قبضه کې چې زما روح دی ماغز داسې توبه ایستلې کو د مدینې منورې په تمامو ګناهګارو باندې تقسیم شي الله به ټول وبخي په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی ماغز داسې توبه ایستلې کو د توبه زما د امت په تمامو ګناهګارو تقسیم شي الله به زما د تمام امت ګناهګار وبخي داسې توبه ایستلې ده د هغه متعلق خیرې کوي بد ارادې وایي هغه داسې توبه ایستلې ده الله داسې معاف کړی دی الله دې ته وایي توبه ښه دې ته څه وایي توبه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ماغزه بدکاري به درنه نه شوي نه د الله پاک پیغمبر زمانه شوي ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګ یم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدی د الله پاک پیغمبره د جهنم اور نشم برداشت کولی الله بیا ګوره که نه چې ماغز رضی الله تعالی شهید کړی شو یوه زنانه راله حالانکې د ماغز رضی الله تعالی حالت یې ولیدو چې په څومره تکلیف سره شهید شو په ګټو ویشتی شو سنګسار شو په دې کې یو زنانه راله د نبی علیه الصلاۃ والسلام لره د الله پاک پیغمبر تعالی یو صحابي راغلی ماغز وی چې زمانه بدکاری شوې ده او تاسو هغه شهید کړی دی وی هغه بدکاری چې د چا سره کړی هغه ځای موي
اوس ګوره دې زنانه ته هغه بدکاري زما سره کړې وه هغه زه یم هغه زنانه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ستا هم واده دی او زه هم واده کړې ښځه یم خو د هغې باوجود رانه دا ګناه شوی د هغې باوجود ما دا ګناه کړی دی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په ګېډه خو به دې ماشوم نه وي د الله پاکه پیغمبره په ګېډه مې ماشوم شته دی په ګېډه مې ماشوم دی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل ته لاړه شه ځکه د کومې زنانه چې په ګېډه باندې ماشوم هغې ته سزا ورکول په شریعت کې جایز نه دي د زنانه خو ګناه کړې خو د ماشوم خو ګناه نه ده کړې که نه دی ولې په ګېډه کې وجنې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته لاړه شه کور ته چې کله دا ماشوم وزېږی بیا به خبرې کوو اوس لاړه شه ته زنانه کور ته لاړه دې ته وایي د الله نه یره دې ته ویلی شي توبه کال پس چې ماشوم یې وزېږه او راله دوباره نبي علیه الصلاة والسلام له ماشوم یې په خوا کې راغستی دی وی د الله پاکه پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری که هغه ماشوم پیدا شوی دی ما سنګسار که ما پاکه که زه د الله سزا ته په آخرت کې نه یم ټینګه ما ته په دنیا کې سزا راکړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې وی ستا سره چې دا ماشوم دی نو دی خو پی خوري دا خو د پیو ماشوم دی نو ده ته به بیا پی څوک ورکوي کور ته لاړه شه تر څو پورې دا ماشوم د پیو د مودې نه وتی نه دی د هغې پورې زما خواله مه راځه زنانه لاړه 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې ماشوم ته پی ورکول او ماشوم د خوراک شو حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره راله په 3مه پیره باندې په 3مه پیره باندې راله او ماشوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړی دی او په غېږ کې راغستی دی نبي علیه الصلاة والسلام لراله وی د الله پاکه پیغمبره دا ماشوم ما د پیو نه صبر کړی دی او د خپل خوراک شوی دی وګوره هغه ډوډۍ خوري ډوډۍ یې په لاس کې ورکړې وه وی وګوره هغه ډوډۍ اوس دی خوري خو په ما باندې د الله قانون جاري کړه ما ته سزا راکړه نبي علیه السلام چې ماشوم ته وکتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوړی شي هغه ماشوم یې ترې واغستو او بل چاته یې ورکړو یاره د دې ماشوم به ته کفالت کوې ته ذموار یې دی به ته لویی هغه چاته حواله کو او هغې زنانه باندې د الله قانون جاری شو سنګسار کړی شو دې ته وایي د الله نه یره دې ته وایي توبه د الله په دربار کې دې ته وایي توبه الله صحابه کرامو کنه الله تبارک وتعالى چې په قران کې بار بار فرمایي زه تیرا زایمه زه تیرا زایمه زه تیرا زایمه د صحابه کنه بعض بدبخت را پاسي په دغه صحابه کرامو پسې جبر او باسي هغه پسې خبرې کوي دې ته ویل شي توبه د الله په دربار کې دې ته ویل شي د الله نه یره ورونو خپکیږئ ما نن سبا د بدکارۍ ډېرې زیاتې شوي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زنا دا ډېره لویه ګناه ده قرآن دا نه دي ویل چې زنا مه کوئ قرآن وی ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کېږئ مه هغې ځای ته مه ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي داسې بازارونو ته مه ځه چې کوم بازارونو کې لغړې ښځې ګرځي داسې بازارونو ته مه ورځه دا خو د مسلمان شان نه دی چې دی به زنا کوي دی به بدکاري کوي الله دې نه کړي الله دې نه کړي تا د یو زنانه سره چېرته بدکاري وکړه تا خو د دغې خاندان بیړه غرقه کړه تا خو هغه رسوا کو تا خو هغه د سترګو لګولو نه ویستو یو مسلمان دې څومره بېعزتي وکړه نبي علیه السلام فرمایي وایي د سود ادنا درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مخ تور کړي نعوذ بالله ادنا درجه د سود دا ده او نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود ناکاره سود خراب سود دا چې د بل مسلمان عزت ته خراب کړي عزت خراب کړي کومې زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل تا ورسره بدکاري وکړه د دغې خاندان د عزت جنازه دې ویستله الله په ډېر زیات خفه کېږي نسب دې ټول ګډوډ کو نسبونه دې ګډوډ کړو الله دې زموږ په حال رحم یقین فالله که دا هره مسله موږ په خلکو پرده را اچوو موږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې موږ د هېچا خبره مخې ته نه کوو دا زموږ سره امانتونه کو ما درته د دنیا حالات د پښتنو حالات مې درته بیان کړو غوږونو ته به لاس کوې غوږونو ته به لاس کوې زما سره تېره ورځ کې ملګري ناست ما ته یو ټلیفون راغی الله دې زموږ په حال رحم وکړي یو زنانه راته وکړو وی مولانا صاحب خپل رور راله عزت خراب کړی خپل رور دا نورې مسلې خو چې دي دا هغه خو عامه خو د الله په دربار کې یاره پکار ده کم حالت شروع دی د زنانو کپړو ته وګورئ دا کومه زنانه چې لغړې کپړې اغوندي تنګې کپړې اغوندي نری کپړې اغوندي د جورابو په شانتې تنګ پرتګونه کوي لنډ تنګ کمیسونه جوړوي بار ته روزي ځان د دې زنانه مقصد څه کېدی شي بس لنډه خبره دا ده په دې څه مقصد دی
لنډې تنګې جامې، تنګ پرتوګونه، نرۍ کپړې، د دې زنانه څه مقصد دی؟ خو خاوند یې، خو خاوند ته ځان ښایسته کوي، خاوند خو د دې یو ځم پټ نه دی. خدای چې بار ته روزي دا کپړې چې د دې څه مقصد دی؟ ځام خورکۍ د ټولو مسلمانانو بچي تی تباه کړو، تباه دې کړو. ستا دې لنډ تنګ لباس ته چې هغه ګوري د هغه په ذهن کې کم کم تصورات راځي، کم کم سوچونه راځي. دا څومره مخلوق ګمراه کو چې دا څومره ګمراهان شو، ستا د لاسه د هغې ټولو بال پتا باندې دی، ټولو بال پتا باندې دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ زنانو ته درنې جامې نصیب کړي، درنې جامې.